د افغانستان برېښنا شرکت د کاسا زر پروژې په کارونو کې د ښه پرمختګ خبر ورکوي. د دغه پروژې لومړی لاټ چې د تاجکستان پولې شیرخان بندر څخه پیل کیږي او د بغلان ولایت تر دیساله ولسوالۍ پورې 290 کیلومتره دوام پیدا کوي، په بیلابیلو برخو کې چارې تر 50% پرمختګونه لري. پیشرفت‌های قابل ملاحظه ما داریم. در بخش فاندیشن تقریبا ما 70% پیشرفت داریم، در بخش ارکشن 60% و در بخش استرنگینگ یا لنکشی تقریبا حدود 25 تا 30% ما پیشرفت کاری داریم. د بنسټونو جوړول، د پایو نصب او د برېښنا لیږد مزو غځول د لومړي لاټ په بیلابیلو برخو کې کاري پرمختیاوې برخې جوړوي. اولش فاندیشن است، بعد ارکشن، نصب پایا، مرحله سوم استرنینگ است. دیگه فعلا ما در مرحله فاندیشن، ارکشن و استرنینگ در 3 مرحله در 3 مرحله موازی ما کار خود شروع کردیم در نقاط مختلف. ما 100% راضی هستیم که در وطن خود کار میکنیم، آبادی میشه و هیچ نوع مشکل نداریم. خوشحال هستیم که در وطن خود کار میکنیم. د پروژې مسیر په دوام د پام وړ لاسته راوړنه د شخصي ځمکو د استملاک ستونزو حل او د اړوندو زیانونو جبران دی. په دې وروستۍ کې د پایو د نصب مسیر او د دهلیز استملاک له لارې د افغانستان برېښنا شرکت له لوري تر 280 میلیونو افغانیو ویشل شوي دي چې ورسره مل دغه ستونزه مخ په حل کېدو ده. از کسایی که زمین شخصی است قواله دارن به او پولش پرداخت شده داده شده. زمینایی که دولتی است او مربوط به دولت میشه. د کاسا زر پروژې چارو لومړی لاټ کې هم له 400 څخه زیاتو کسانو ته کاري فرصتونه رامنځته شوي چې د برېښنا لیږد مزو غځولو او نورو اړوندو چارو کې د متوازن پرمختګ په موخه زیاتې هڅې شوي دي. جای افتخار است که ما میتونیم در چنین پروژه های بین المللی توسط ظرفیت داخلی خود چنین پروژه را ما اجرا بکنیم و در پهلوی از این زمینه اشتغال برای مردم افغانستان ایجاد میشه که تقریبا حدود 400 نفر به شکل مستقیم از این پروژه مستفید میشه و تقریبا در عام اگر بگیریم شاید حدود 2000 نفر از این پروژه به شکل عمومی مستفید میشه. زمینه کار محله هم چیزی که مردمای غریب هستن که کار نمیافتن، الحمدلله وقتی که شرکت جور شده رئیس کارگرش از این محله منطقه میگیرن، بسیار خوش هستن کلشان. خدمت میکرد. ما خوش هستیم در منطقه ما آباد شوه، آبادی شوه، ما یک آدم یک لقمه نان پیدا کنه، کار کنه، بالای خوش هستیم میخی. کاسا زر پروژه چې د افغانستان له لارې د منځنۍ اسیا انرژي سویلي اسیا ته لیږدوي، افغانستان ته د میلیونونو ډالرو کلني حق العبور په ګډون ګڼې نورې ګټې هم لري چې ټاکل شوي تر راتلونکو 2 کلونو پورې به یې په هیواد کې دننه د ټولو برخو چارې بشپړې شي.